सूरत नहल आयत नंबर 120 د دې ځنا تقریبا 15 آیاتونو کې دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه ذکر کړي لس احوال 15 صفات او 15 حالات د ابراهیم علیه السلام به ذکر کړي او دا غینه پس به د یوې شوبې او د یو اعتراض جواب کوي ان ابراهیم کان امه دام په حقیقت کې د یو شوبې د یو سوال جواب دی شوبه او سوال داو چې څومره پرکې وي د قرآن د نزول په وخت باندې مشهوره فرقه د یهودیت عیسایت او د مشرکین و او داسې یو فرقه پکې و هغې ته به صوابي وي صوابي والصوابئین قرآن کې راغلی دي یهودیانو به وي چې موږ هم د ابراهیم علیه السلام په ملت او طریقه او په دین باندې یو او زمنګ دا طریقه چې ده نو دام د ابراهیم علیه السلام نه ثابته ده غرض او مقصد به په دې کې دا و چې ابراهیم علیه السلام یهودي و نعوذ بالله عیسایانو به وي چې زمنګ طریقه چې ده دام د ابراهیم علیه السلام ده منګ هم د ابراهیم علیه السلام په طریقه یو او غرض او مقصد به داو چې ابراهیم علیه السلام عیسائی دی مشرکانو بم خپل ځان ابراهیم علیه السلام طرف ته منسوب کولو عبادت الاوثان د بوتانو عبادت کوونکي هغه به وی چې ابراهیم علیه السلام دا طریقه وا منګ ته دا طریقه خودلې ده په دې طریقه باندې اریوی ډلې خپل ځان ابراهیم علیه السلام طرف ته منسوب کولو او ابراهیم علیه السلام به خپل جد امجد لوی نیکو غټ بابا به عیسی بولو او وی به چې مونږ ابراهیمی یو د دې ډیر ښکلی صراحت او تفصیل سره جواب د سورت آل عمران په 65 او په 67 کې دی تاسو هغه راواړوئ د سورت آل عمران 65 او 67 درېمه سپاره راواړوئ د درېمې سپارې څوارلسمه رکوع چې ده بس دې پسې د آیت ته ګورئ دا لاندې دا آیت دی 65 نمبر دی اول الله تبارک وتعالی جواب ورکړی دی چې تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودي نو یهودیانو ایجاد خو د تورات د انجیل د تورات د نزول نه پس شوی دی او چې تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام عیسائی نو د عیسائیت ابتدا او آغاز خو د انجیل د نزول نه پس شوی دی نو په 65 کې وایي چې تورات او انجیل د ابراهیم علیه السلام نه په زرګونو کاله پس نازل دي سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه ذخیرة الجنان کې فرمایي وی تورات د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کاله پس نازلو 2000 کاله او انجیل 4.5 کاله پس نازلو لکه چې د تورات او د انجیل په منځ کې 2.5 کاله فاصله وه د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ 2.5 چا د دینم 3 کاله فاصله یاد کړې ده چې دا وه ځکه چې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ څه د پاسه 4,000 پیغمبران دي د دې دواړو ترمنځ لګبګ 4,000 پیغمبران راغلي دي د بنی اسرائیلو
نو د دې په زرګونو کاله چې کم دینو تیر شوي. فرمایي الله یا اهل الكتاب اے کتابیانو لم تحاجون فی ابراهیم تاسو ولې د ابراهیم علیه السلام په باره کې جګړې کوئ وما انزلت التورات والانجیل حال دار چې تورات او انجیل خو نو نازل الا من بعده مگر رستو داغنا پس نازلو او ته چې ابراهیم علیه السلام يهودي ته چې ابراهیم علیه السلام عیسائی او حال دار چې د يهوديانو د عیسایانو ابتدا د ابراهیم علیه السلام نه پس شوی دا زرګونه کاله بعد شوی دا. افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لرئ یو دی بلکې ورپسې ذکر کوي دا یو آیت مینس کې پریدا نو 67 کې وی ما کان ابراهیم یهودیا ابراهیم علیہ السلام یهودی نو ولا نصرانیا ابراهیم علیہ السلام نصرانی نو ولكن کان حنیفا مسلما بالکل حنیف مسلمو دا حنیف معنی ز کوم رستو سو پیرم کړم دا حنیف او مسلمو وما كان من المشركين مشرکم نو د مشرکانو نم نو او مفسرین ذکر کړي وفي كل من اليهوديه والنصرانيه شرك د يهودیت او نصرانیت دواړو عقیده کې شرکو يهوديانو هم شرک کولو عزیر علیہ السلام به د الله زوی ګڼلو عیسایانو هم شرک کولو عیسی علیہ السلام به د الله زوی ګڼلو کله به د الله سره یو ځای ګڼلو کله به د الله سره په دریمه برخه کې شریک ګڼلو دا درې نظریې وي د هغې وی دا خو مشرکان ابراهیم علیه السلام خو مشرک نو دا مشرکانو نه نو الله تبارک وتعالی د هغې جواب ورکو دلته هم الله تبارک وتعالی جواب ورکوي ان ابراهیم الله فرمایي چې بېشکه ابراهیم علیه السلام کان امه دی خو یو امتو د امت څه معنا ده د امت ډېرې معنی دي د امت یو معنا راځي موده سوره یوسف کې تیر شول هغه جیل نه چې یو ملګری خلاص شوی و بادشاه خوب ولیدلو بادشاه د درباریانو مولیانو نه تپوس کو مال د خوب تعبیر راکا هغه ورته وی ازغاس او احلام دا خو مانه خیالي خوبونه دي وذکر بعد امه هغه یو ملګری ته د یوې زمانې نه پس رایات شو د یو زمانې نه سورته هود کې امت په معنا د مدة راغلی دی خدا معنا دلته سمې نه خوري د امت دویمه معنا ده د امت د ابراهیم علیه السلام یو صفت لومبني صفت دلته ذکر کو 5 صفات لومبني صفت دی امتو دغه معنا خو سمې نه خوري د امت دویمه معنا د امام د امت دریمه معنا د مقتدا او امام دواړه یو شی دی امام هغه ته وي چې هغه مخکې وي خلک ورپسې رستو وي هغه مشر وي خلک ورپسې رستو وي خلک د هغې اتباع کوي د مقتدا معنا هم دغه ده د مقتدا معنا بیا په داسې اعتبار سره ګرځولي چې امت په وزن د پغلت دی او دا مصدر دی او په معنا د اسم مفعول مأموم دی او مأموم کله مقتدی ته وي خو دلته مقتدا دی مقتدی هغه ته وي چې رستو ولاړي او مقتدا هغه ته وي چې مخکې ولاړي چې هغه پسې رستو خلک رواني نو ابراهیم علیه السلام مقتدا و امام امت دلته په معنا د امام او د مقتدا شو او د دې لپاره تایید د سورته بقره آیت نمبر 124 د لومبنۍ سپارې په 14 رکوع کې 15 رکوع نه پس الته ذکر دی الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام نه امتحانات واغشتل وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا زتا امام کوم دغه امت په معنا د امام التشو دریم امت په معنا د یو گروه د یوې ډلې د یو غټ جماعت ته چې هغې ته امت وي لکه د هر پیغمبر ځان له امتو نو بیا ابراهیم علیه السلام ته څنګه امت وي نو فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ته امت داسې وي لکه څنګه چې یو لویه ډلې
او دا غلوی ډلې د دنیا شي افراد موحدینی دا غټول موحدین توحید چې راجمه کې د ابراهیم علیه السلام توحید دا غینم زیاتو دا غټول بهادری چې راجمه کې د کفر او د شرک خلاف د ابراهیم علیه السلام بهادری دا غینم زیاته وا دا غټول د خیر کارونه د دین کارونه نیکه اعمال عبادتونه چې راجمه کې د ابراهیم علیه السلام عبادت دا غینم زیاتو په دې اعتبار سره ابراهیم علیه السلام ته امت وی الله تبارک وتعالى پکې د خیر ټول کارونه راجمه کړیو ادینا شاعر وی وليس على الله بمستنكر وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد الله تدا کار سګران نه دی الله تدا کار س مشکل او سخت نه دی چې ټول عالم په یو کې جمع کی د ټول عالم هغه خویونه خولي صفاتونه نیک اعمال په یو انسان کې جمع کی ابراهیم علیه السلام سره داسې کړو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکم شاعران وی جہان کے سارے کمالات تجھ میں ہے اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار د جہان ټول کمالونه پتا کی دي او ستا کمالات پچا کې یو پچا کې دوا پچا کې درې پچا کې سلور سرفرازان صفدر صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی په ټول عالم کې د ټولو نه افضل ترین انسان نبی علیہ السلام افضل الانبیاء افضل البشر دویم نمبر ورپسې ابراهیم علیہ السلام دا نیکو د ابراهیم د نبی علیہ السلام او په درجه کې او په مقام کې ورپسې دویم نمبر دی سلورمه معنا د امت معنا دلته معلم الخير خیر خودون کې د خیر خبرې کوون کې د خیر درس ورکون کې د خو اعمال او د نیکو اعمال درس ورکون کې دتم امت وای په دې معنا باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا لفظ استعمال کړی دی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی صحابي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو دا اولنی گورنرو چې نبی رسول الله والسلام یمن ته لېږلی د قران د درس د پاره او د علم د خورولو د پاره او یمن کې علم خور کړو ناغه ته معلم الخير او امت وی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې وفات شو نبی نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او فرمایل وینن داسې سړی وفات ته چې کانه امتن هغه امتو چا په اعتراض وکړ معاذ ابن جبل ته امت وی دا لفظ الله تعالی د ابراهیم علیه السلام لپاره استعمال کړی د بل چا لپاره نه نو هغه ورته وی د امت په معنا باندې ته نه پیږي چې د امت په معنا ته پوي شي نو دا لفظ بیا د بل چا لپاره استعمالي دي شي د امت معنا د معلم الخير د خیر تعلیم ورکون کې د خیر درس ورکون کې خیر خلق ته خودل دې ته امت وای معاذ ابن جبل هغه امتو لکه ابراهیم علیه السلام چې امتو ټول عالم ته د خیر درس ورکړو خانه کعبه تعمیر کړي وا به ټول عالم ته د حج دعوت ورکړو واذن بالناس بالحج یاتوک رجالا پدید بار سره ابراهیم علیه السلام امتو بهرحال دا سلور پنځه معنی دا مفسرینو ذکر کړی دي یو صفت د ابراهیم علیه السلام ذکر کو ان ابراهیم کان امه دویم صفت قانتن قانت معنی دا د قنوت ما تاسو تابلس په دعای قنوت کې میلیو د قنوت یو معنی د تابعدار لکه دلته عمده معنی مراد ده پدید بار سره مریم رضی الله تعالی عنها په باره کې په سورت انبیاء کې فرمایي وکانت من القانتین الله تبارک وتعالى وی مریم د قانتین نه وا د تابعدارو نه وا د فرمانبردارو نه وا د پاک دامنو نه وا د قانت یو معنی دا خاموش قران کې الله ذکر کړی وقوموا لله قانتین ادریږي الله ته کوم دینو خاموش مانځه کې چې ادریږي الله ته خاموش ادریږي خاموش به ودرېږي شور بنکه شور شغب بنکه د قران درس کیږي شور شغب بنکه
د قرآن لستل کیږي شور شغب بنه کې قوموا لله قانتین یو دا معنی ده. دویم د قنوت معنی ده اوږده رکعتونه اوږده منځونه کول. او څلورمه معنی دعای قنوت ویل. دلته دغه یو لومبه معنی مراد ده قانتن فرمان بردارو. څنګه فرمان بردارو؟ سورۃ بقره کې هلته کې 14 رکوع کې دي. اذ قال له اسلم، الله ورته وی تابعدار شه. قال اسلمت، ویزه تابعدار می الله سوي. الله ورته وی زوی زبکا، وی زبمه کو بویتلو علالولو تا. الله ورته وی دا وړو کې ماشوم کتره بچي او د مور ځوانه بیبي دی په غیر وادي زیزرا په یو بیابان ځای کې پریدا وی پریمه خود. بس دا سه ابراهيم عليه السلام قانتو تابعدارو. اړو دا تاسو به نه کولو چې دا ولي دا رسو جنا دې کې څه پیدا را نه، بس خو چې الله د طرف نه به حکم راغی بس تابعدارو. دا قانت دویم صفت قانت دی. ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام کان امه دی ځان له پوره یو امتو قانتا لله او خاص الله لره تابعدارو. دا الله په مقابله کې ټول عالم سره مقابله کولی، ټول عالم سره. نمرود سره مقابله وا، پلار سره مقابله وا، ټول معاشري سره مقابله وا. دا د الله د پاره قانتا لله، دا الله تابعدارو. دریم صفت حنیفا. حنیفو حنیف معنی موږ مخکې کړی دا. د حنیف حنف نری دا صفت ته حنیف. حنف او جنب دو لفظونه دي متضاد د یو بل په مقابله کې. حنف کې دو معنی دي. حنف کې یو معنی ده د میلان د ټیټېدو، دویمه معنی ده د قیام د نیغ ودرېدو. حنف ویل کېږي د باطل نه نیغ راولاړه، او حنف ویل کېږي حق ته ورجوکاو، حق ته ښکته کېدل. ابراهیم علیه السلام د باطل نه راولاړو او حق ته ورمائلو. حنیف دا معنی ده. جنب د دې په مقابله کې راځي. هغه ویل کېږي چې انسان د حق نه ووړي او باطل ته ورټیټ شي. نو فمن خاف من موس جنفن سورۃ بقره کې 2 سپاره کې 6 رکوع کې فرمایي فمن خاف من موس جنفن او اسمن، څوک چې یریږي د خپل وسینا د خپل وصیت کوونکی نه چې دی با جنب کی دی با باطل ته میلانو کی یا به ګناو کی، نو دې بدل کی وصیت څه پروا به نشته. بهرحال د حنیف دا معنا ده. ابراهیم علیه السلام په زمانہ کې هر طرف ته باطلو، هر طرف ته باطلو، او یوازې ابراهیم علیه السلام په حق ولاړو او د ټول باطل نه یو طرف ته او حق طرف ته مائلو. باطل طرف ته قتلم نه، دې ته ویل کېږي حنیف. سلورم صفت ولم یکو من المشرکین، نو د مشرکانو نه. ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو، داسې یو نه وي چې وما کان مشرک، چې نه هغه مشرک، بلکې وي وما کان من المشرکین، نه دی هغه د مشرکانو نه. نو ولم یکو من المشرکین، نو هغه د مشرکانو نه، مشرکانو نه نو. دا مینه په داخل کړي دي. نو دی کې فایده د دې خبرې کړي چې شرک خود هغه نه کېدو، دا خو د وهم او ګمانم نو. اسې د مشرکانو په ډله کې کېناستو پاسې دوم نه. وما کان من المشرکین، ما د مشرکانو په ډله کې کېناستو پاسې دوم نه. د باطل پرستو په ډله کې کېناستو پاسې دوم نه. داس بیا دې کې شرک هر قسم راغی. شرک اعتقادي راغی او شرک پیلی راغی. دغه مخکې د شرک پیلی ذکر وشولو چې غیب حلال حرام، حرام به حلال ګڼل، دې ته شرک پیلی وای. ابراهیم علیه السلام د الله حلال حلال ګڼل، د الله حرام حرام ګڼل. دې په دې ټولو باندې رد وکړو. په يهودیت عیسایت دواړو کې شرک او مشرکان خاصه مشرکان. ابراهیم علیه السلام خو مشرک نو. دا تاسو چې مشرکانو ته وی چې دا تاسو سکوي، ستاسو دا چې سکم اعمال دي، دا اعمال خو د ابراهیم علیه السلام نو. ابراهیم علیه السلام خو په دې اعمالو جګړې کړي، د دې مقابله کړي، د دې نه خلق منې کړي دي.
ولم یک من المشرکین دا معنا چې ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د ډلې جماعت نه نو دیم نه وی چې دا زما کام قبیله ده دیم نه وی چې دا زما برادری ده دیم نه وی چې دا زما رشتہ داری ده دیم نه وی چې دا زما مور او پلار دي دیم نه وی چې دا زما خاندان دی دیم نه وی چې دا زما محله او دا زما کلی دی دا زما وطن او دا زما علاقه ده نه ولم یک من المشرکین نو د مشرکانو کې د هیڅ چانم نو د مشرکانو سره اس قسمه چې کم دینو ها سره ها نه ملاوله د مشرکانو عمل ته اس کلم په خاموش نه پاتې کېدلو هغه بزان سره روان کو ابراهیم علیه السلام به نه پاتې شو سورۃ الصافات کې را روان فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم را واپس دا غي بوتان ټوټي ټوټي کوتره کړ داسې مقابله کړې وي ابراهیم علیه السلام داسې سړیو سلور صفات ذکر کړل دی ورپسې آیت کې شاکرا لانعمه پنځم صفت بیا دا غینه پس اجتباه وهداه واتیناه فی الدنيا حسنه وانه لمن الصالحین دا ټول د احوال دي دا په مخکې ذکر کې مخکې درس کې ذکر کو ځکه چې شاکرا لانعمه کې واقعات هغه به تفصیل سره ذکر کو نو درس به کې وګد د سبب کو ان شاء الله